حلال ډوډۍ کې ډېر لوی برکت دی. ګورئ یو حدیث مې کته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي، د حلال رزق حلال مال چې څومره ډېری بهتر دی. حج به وکړي، جماعت به جوړ کړي، مسلمان سره امداد به وکړي، بل مسکین سره امداد به وکړي. وایي چې کوم سړی سار وختي، دا حدیث اورئ چې تاسو پرې خوشحاله شئ مسلمانان، سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته، د پکې خپل منځ او دس روژه چې په ده کوم فرض وه هغې پکې وکړه، روژې میاشت یا د غیر روژې میاشت وه، منځ او دس یې پکې وکړه. او دې ماسخوتن ستړی راغی او په خپل بستر پرېوت، ټول ورځ یې پټي کې تېره کړه، دکان کې تېره کړه، مزدورۍ کې تېره کړه، ډیوټۍ کې تېره کړه، خو په حلاله طریقه وګټله. نو چې دې ستړې ستومانه پرېوت او د سترګې پټې شوې، نبي علیه السلام فرمایي چې دته خدای ټول ګناهونه معاف کوي. څومره ګناه ده کړي ورته معاف. دا بنده زما نه ویرېد او د حلال رزق په طلب کې ووت، ځان یې وکړ دې له چې بچي مې ډوډۍ وخوري، ښځه مې ډوډۍ وخوري، نوکران مې ډوډۍ وخوري، هغوی پې د الله تابعداري وکړي. رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې؟ ته چې بچو له ورنه کې رزق، ښځې له ونه ګټې، قوم له ونه ګټې، نو ستا ژوند څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي. هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کې دی نو دا فریضه بعد الفریضه ده. رزق حلال طلب کول عبادت دی. نو حلال رزق کې ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی خیر یې پکې. او دغه بزرګانو خو بدان د پوټې حرامو نه هم ساته، معمولي حرام چې به و که نه هغې نه به یې ځان ساته. امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی، دا چې ما د چا واقع درته بیان کړه. نو چې کور ته دې کله راورسېد نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، بیا خو صاحب کشف ته چې نوړی روچته کړه نو هغې واپس کېښوده، وایي دا حرامه ده، ما درته د حرامو بدبویي راغله. بیبي ورته وایي صاحب دا خو ته وړه راوړې، خشاک هم تا راوړې ده، اور پاک دی، اوبه پاکې دي، اوړه پاک دي، نو د کوم ځای نه پکې حرام راځي؟ وایي هر څه چې دي ښځې خو ما ته د حرامو بدبویي راځي. ښځه په سوچ کې شوه، او یاره یو شی شته، وایي ما خمبیره ده ستا د زوی د کوره راوړې ده، او د ده زوی چې دی نو هغه څه د بیت المال په یو محکمه کې ملازم، ستا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده، ممکن ده چې هغې کې څه نقصان وي. وایي خبر دا ډوډۍ حرامه ده، دا مه خورئ، زه خورم نه تا خورئ. او چې څوک سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. نو بیا که څوک وړي اودسي سوالګرې چې بلاغې دروازه به وړي خیر راوړی خدای مو بخدي به دغه ډوډۍ ورولېږله چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، هغې نه خوري نو زمونږ څه کار چې وي. هغه زمانې سوالګر د دې زمانې په شان کې چې لمن نه دې نیسي هله به دې پرېږدي چې یا د نه لمن وچلې یا د نشې وباسي. لارو کوڅو کې ښځې ده، ښځې زنانه ګرځي نه دې پرېږدي چې خامخا به ورله څه شی ورکوې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خوړلې نو څه کار. څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړو، وایي هغه ډوډۍ څه شوه؟ وایي صاحبه خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو هغه شته فقیرانو، نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځولو، ډوډۍ خو په ځمکه نه شي غورځولی. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې ده. اگر چې که کب حرام شي اخري نو هغه پرې نه مردارېږي، هغه ته خوړی شي، د شریعت مسله ده. که یو څاروي حرام شي اخري او هغه حلال کړي، د هغې غوښه هم خوړی شي، پرې نه ارامېږي، لیکن دا د هغې ورع ورته وایي په عربۍ کې التقوا لویه مرتبه ده. بس دا نه خوري، اذا ما خیټې ته غلط خوراک لاړ شي. نبی علیه السلام فرمایي که المعدة حوض البدن، وایي معده د بدن بیګی د بیګی حوض دی، لکه څنګه چې حوض کې اوبه نو که پلیتي په نلکو کې پلیتې اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکې اوبه به ګرځي. دارنګې که په دې معده کې د خوراک پاکي خو پاکه وینه به ترې په جوړېږي، په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دې پاک. او که معده دې پلیته ده، پلیت خوراک پکې پروت دی نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به یې ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبی علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه د جهنم اور ورسره بس مناسب دی دې غوښې سره. الله دې مسلم. نو حلال خوراک طلب کول د عبادت دی، الله پې خوشحالېږي. څومره چې زیات دي ښه خبره. سوال کوئ خدایه د حلالو فراخه رزق راکړه، تنگ رزق کې سړي ژوند تنګ او حرام خوراک ډېر زیات وي. دا دعا کوي چې خدای پاک دې موږ مؤمن مسلمان وساتي.
ګوره چې ته رزق خورې نو خو اسې خورې که نه او چې کوم د خدای مقرر کړي د هغې نه خو زیاته خوړی هم نشي نو د هغې حرامو په ځای د خدای راله حلاله راکړي ته چې جهنم هم پیدا کېږي نو جنت لپاره توښه او ذریعه ښه ده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې یو صحابي اوسۍ ونیوله اوسۍ ورسره وه هغه اوسۍ راله پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع حیوانات هم نبی علیه السلام سره خبرې کړي دا معجزه ده پیغمبر هغه اوسۍ راله او پیغمبر علیه السلام ته ودرېدوي چې دې ستا دې ملګري ښکار کړی ما او په پلانکي غار کې زما داسې واړه واړه بچي ابه اوږي نو ته ما پرېږده د دې ملګرو نه مې خلاصه کړه چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکړم نو زه به بیا راشم نبی علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی اوس که ما پرېښودی بیا را نه شي وی داسې قسم به درته وخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه یم داسې قسم درته خورم ما پرېږده وی هغه کم قسم دی وی ګوره که زه واپس را نه ځم نو ما د رب العالمین د قیامت په ورځ د حرام خوارو په صف کې پاسې نبی علیہ السلام اوړه داسې وی داسې قسم دی اوسې وخوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه مضبوط قسم به پرېږدي اوسې یې پرېښوده لږ ساعت پس واپس راغله خپل بچي ماړه کړي نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچي هم دي لهذا دا خوشي کوي چې او د بچو په وخت یې حکم وکړي چې ښکار به نه کوي چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده دا په حرام مال کې نشته په حلال خدای خوشحالېږي په حرامو الله خفه کېږي او چې څومره مال دی که ستا حلال دی او که ستا حرام دی دا د نه په دې دنیا کې پاته دی یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی ستا بچو ته پاتې دی ستا نوسو ته پاتې دی ته به تلاړ شې دا په دنیا کې پاتې شي نو که حلال دی ګټلي او بچي دی هغه حلال رزق خوري نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي صدقې جاریه دی پرېښوده او که حرام دی بچو ته پرېښي ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته میلاویږي او خوشحالي او مزې به دې پې بچي کوي الله دې مونږ د حلالو په رزق باندې اخته کړي زمونږ بزرګانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لا یو سړي پی راوړل چې پی ولا راوړل هغه پی چې وسکل نو ډېر مزېدار نو هغه غلام نه تپوس کې دا پی کوم دی وی دا مې چا سره د کهانت د سحر یو قسم دی د جادو کوډه مې ولا کړې وه مخکې د جاهلیت په زمانه کې نو د ما په هغه مزدوري پورې وه اوس په ما راغې نو ما له هغه خپله مزدوري راکړه نو چې یو شی حرام وخورې په ناخبرتیا کې نو تا په هغې خدای نه نیسي فتره ته نه و دی خوړه لیکن د هغه نیکۍ ته ګوره که نه فورا یې تالو ته ګوته دننه کړله او ځان له یې الټی راوستی او چې هغه څومره پیس کړي واپس یې الټی کړي مونږ وایو لکه مونځ کوو په مانځه به ولاړ یو ستړي کېږو به مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به مو ته نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سره دې نه چې مونږ مسلمانان یو مونځ که لږ امام اوږد کړي نو مونږ تنګ شو دا ولې مونږ روحاني مریضان وي لکه څنګه چې جسماني مریض وي او تبې وي سفری وي او د هغه په خولې باندې خوږ خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیدار یې خوږي خو د په خولې تریخ لګي دې ورته راجوړه دی دغه رنګ عبادت ډېر مزیدار او ډېر خوږ شی دی خو مونږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په مونږ تریخ لګي زموږ ډډې ورته لګي او وجه بنیادي هم دغه د پاک او د ناپاک خوراک نو خدای دې زمونږ